جمادی الثاني زمونږ پښتانه ورته څلورمه پور وایو، د هغې شلمه ورځ ده او په دې ورځ باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کشره لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پیدا شوې ده. نو نبی علیه السلام مبارک مشره بیبي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څومره اولاد د پیغمبر علیه السلام چې و دا د هغې و، سوا د یو هلک نه د هغه نوم ابراهیم و، هغه د حضرت ماریې قبطیې بچی و، باقي اولاد ټول د حضرت خدیجې رضی الله عنها و. نبی علیه السلام مبارک چې واده کړی و عمر یې 25 کاله و او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله و. دومره خدمت دی د پیغمبر علیه السلام کړی دی، په نبوت پیغمبرۍ کې ورسره دومره امداد کړی دی چې پیغمبر علیه السلام د هغې په ژوند بل واده نه دی کړی. کله چې دا وفات شوه نو بیا نبی علیه السلام د هغې نه پس بل واده و. اولاد یې ټول د خدیجې رضی الله عنها سوا د دغه یو بچي نه 3 لوڼه وې د نبی علیه السلام. مشره لور یې حضرت زینب وه، دویمه لور چې وه نو هغه 4 لوڼه، مشره حضرت زینب وه، دویمه رقیه وه او درېیمه ام کلثوم وه او 4مه لور یې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وه. زامنو کې څه اختلاف شته دی، خو راجحه خبره دا ده چې 3 زامنو. د مشر زوی د نبی علیه السلام نوم قاسم و، دی د پیغمبرۍ نه مخکې پیدا شوی دی، لا پیغمبري نبی علیه السلام ته نه وه میلاو شوې. او بیا د نبوت نه پس بل زوی پیدا شو، د هغه نوم عبدالله و. دا قاسم د 2 کالو چې وفات شو نو د مکې کافرو ډېره خوشحالي وکړه، وایي زه ښه ده د نبي علیه السلام نسل نشته او یو زوی یې و هغه هم لاړ او دی به هم لاړ شي، دا دنیا به دې اوزګاره شي. نو سړي ته چې څوک د بچو پیغور ورکړي نو دا ډېره بد دی، په دې انسان ډېر خفه کېږي. دا بچي خو د الله ورکړه ده او ور یاد وساتئ په هر څیز کې د انسان خیر وي. دا یو سړی نه وایي چې زما اولاد نشته، بچي نشته، ګنې دې کې دا خو نشو. نه، ممکن ده چې دله الله اولاد ورکړی وي، بچي ورکړی وي او هغه په مستقبل کې وروسته زمانه کې ډاکوان وي، غله وي، قاتلان وي، بیا به وي یاره د دې بچو نه خو هغه نه بچي. خو انسان په خپل خیر او شر نه پوهېږي، الله د انسان په خیر او شر ښه پوهېږي. خو د بچو پیغور بعضې خلک زمونږ په وطن کې دا رواج شته، دا ډېره لویه ګناه ده. پام کوئ، ډېره ځان وساتئ. دا به نه وایه چې ستا خو بچي نشته، ولې ستا چې شته ده د خدای وجلې نه شي، ته د بیا راوپردوي بیا به څه کوې. زامنو پیغور بعضې خلک کوي، دا به نه کوې، خو د الله خوښه ده. ډېر خلک دي چې زامن یې وي او دا پلار او مور ته په اور کې ولاړي، او ډېر خلک دي چې لوڼه یې وي هغه د هغه مور او پلار دپاره د خیر او د خوشحالۍ ذریعې. ستا زامن دی او ته بېل ته پیغور کوې، ستا دا زامن الله نه شي راغورځولی. ویرېږه د الله نه، دا پیغورونه مه کوه. نو د مکې کافرو به دا پیغورونه ګوره نبي علیه السلام ته کول، او دا د مسلمان دپاره لوی تسلیم ده. که د یو مسلمان لوڼه وي او زامن یې ني یا زامن یې وي او هلکانه کې مړي، دې ځان ته پیغمبر علیه السلام رایت چې د هغه هم نارینه اولاد په ماشوموالي کې مړه شوي دي او لوڼه یې وې، اولاد یې ټول د لوڼو دی، نو دا به د ده دپاره یو لویه تسلي وګرځي. نو کافرو دا پیغورونه وکړل وي، یو زوی او هم لاړ، دی به هم لاړ شي، به د خلاص شو. نو الله یو صورت نازل کړ، نبي علیه السلام ګوره پې خفه شو، ما وی په پیغور خلک خفه کېږي. انا اعطیناک الکوثر، دا صورت نازل شو، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ای پیغمبره مونږ تاله زوی سي او لور سي، اولاد څه شی دی، تاله ډېر خیر درکړی دی، پیغمبري هم درکړې ده، دې نه غټ خیر بل شته. او حوض کوثر غوندې لوی حوض هم درکړی دی، په جنت کې هم دی او په محشر د قیامت په حشر په هغه لوی میدان کې جنتیانو له به ترې اوبه ورکې. د الله دپاره مونځ کوه، مونځ او قرباني کوه، حلاله کوه د الله په نوم، ستا ډېر لوی شان. ترکوټ شخصیت نه، ستا ډېر لوی شان دی. واقعي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې لوی شان په بندګانو کې د بل چا نشته. نو دا پیغورونه یې ورکول، نو الله بل بچی ورک. د 2 کالو عمر کې قاسم علیه السلام رضی الله عنه وفات شوی. د نبوت نه پس بل بچی شو عبدالله یې نوم، او لقبونه یې 2، طاهر او طیب. ټول نوم یې عبدالله او نبي علیه السلام ورته کله طاهر وي او کله طیب، د دواړو معنا یو ده تقریبا، چې پاکیزه پاک. دی هم په ماشوموالي کې مړ شو، وفات شو. نو دا دریم زوی
ابراهیم دا په مدینه منوره کې بیا پیدا شوی دی د حضرت ماریه قبطیه رضی الله عنها بچی او دی هم په ماشوموالي کې وفات شو یو دایي له نبی علیه السلام ورکړی په عربو کې به دا دستور و چې بچی به بل چا له پالنې لپاره ورکاو هغه دایي له یې ورکړی یو صحابي فرمایي چې یو ځل نبی علیه السلام مونږ ځان سره واغېښتو وی راځئ وی مونږ ورپسې لاړو هغې دایي کره لاړ چې دا خپل زوی ابراهیم یې چاته ورکړ هغې وله را ماشوم راوویسته وی نبی علیه السلام خپل غېږ کې ونیو بچې خوب یې کړ وی ځان ته یې رانږدې که فقبله وشمه ښکل یې هم که او بوی یې هم که پوزه به یې پرې کېښه د بوی یې ویې او ښکله یې ورته خوشحاله و بوی یو ځل بیا نبی علیه السلام مونږ ته وی راځئ چې ورشو سوال جواب ورپسې شوی چې ورلو دا هغه وخت و چې دا ابراهیم ځنکدن وی نبی علیه السلام مبارک پر یې خپل غېږ کې راواغېشت او دا وجود یې رپېده لکه ځنکدن کې چې ماشوم یا انسان رپېږي او سات یې ووتله وی د نبی علیه السلام مبارک د سترګو نه اوښکې وبهېدلې او صرف یو ټکې وفرمایه چې انا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون ای ابراهیمه مونږ ستا په جدایۍ غمجن یو او وی فرمایل وی الله به زما دې بچي د په جنت کې یو پی ورکوونکې ښځه ورکړي اب وله پی ورکوي او په جنت کې به الله تربیت او پرورش وکړي یو صحابي ورته وایي د الله رسوله ته خو د مړي د جړا نه خلک منې کېده ودې جړل ولې وی ده کې د کومې جړا نه منع کوم هغه د دې جړا د ژبې ته یې ګوته ونیوله چې په ژبه خلک چغې وایي او فریادونه کوي او د الله نه ګیلې کوي او د سترګو اوښکې خو د رحم نښه ده د چا پړه کې چې رحم راکړي سترګې وبهېږي دا خیر دی په دې د الله نیول نشته په خپل قصد چغې وهل ګریوانونه شلول او مخونه وال په مړي پسې دا ګناه درو نو دا دریم بچی په مدینه منوره کې تقریبا د یو نیم کال په عمر کې وفات شو او په دغه ورځ زلزله راغلې وه دا نور تندر نیولې و نور نو خلکو به وی دا د نبی علیه السلام بچی ابراهیم وفات شوی دی ګوره نور هم غمجن دی تندر یې نیولې دی پیغمبر علیه السلام وفرمایل نه دا خبرې به نه کوې نو اوس قومې د چا په مرګ تندرونه نه نیسي او نه د چا په مرګ زلزلې راځي دا د الله اختیار دی کله نور تندر ونیسي کله سپومې ونیسي کله زلزله راشي کله باد او باران راشي دا د چا د مرګونو د وجې نه راځي لوڼه یې درې چې وي مشره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها او دویمه حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها او دریمه حضرت ام کلثوم او څلورمه حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت فاطمه رضی الله عنها د نبی علیه السلام د نبوت په لومبي کال لږ اختلاف پکې شته او راجحه خبره دا ده د نبوت په لومبي کال په مکه مکرمه کې پیدا شو او د پیغمبر علیه السلام کشر لور عاصم اتفاقا د خلکو اولاد سره مینې خو د کشر اولاد سره بیا د خلکو مینه زیات او د نبی علیه السلام غیر اختیاري اختیار نه بعد دې سره محبت او مینه زیات بیا چې هجرت وکړه نبی علیه السلام مبارک نو دا ورسره لاړه او دا ماشومه د مور نه یتیمه پاتې شوې ده بهر کیف نبی علیه السلام مبارک سره دا مدینې شریفې ته لاړه د پیغمبر علیه السلام سره و دا نورې لوڼه چې څومره وې دی واده شوې چې کله پیغله شوه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نکاح تقاضا وکړه ویې غوښته چې دا ماته په نکاح نبی علیه السلام مبارک ورته غږ ونه کړ انکار شانتې وکړه خو خاموشۍ سره بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وغوښتله نبی علیه السلام مبارک په هغې په خاموشۍ انکار وکړه غږ یې ونه کړ بیا حضرت علی رضی الله عنه چې دی د پیغمبر علیه السلام سره اوسېده د تره زوی یم او د نبی علیه السلام سره او د ابوطالب صاحب زوی ماشوم نبی علیه السلام ځان سره لوی کړی هغه طلب نو دا قاعده ده چې مور او پلار له پکاري که خوښې وي نو د لور نه دې تپوس وکړي او که ورته پته چې نه زما دا اولاد چې دی چاله ورکوم غږ نه کوي نو خیر دی که بیا تپوس دې اوبته کي هسې خبره ښکاره کي چې اولاد پې پېښ شي نو هم څه بله خبره نه نو نبی علیه السلام مبارک د فاطمې رضی الله عنها نه تپوس وکړي بچې ستا را تره زوی دی علي د نبی علیه السلام د تره زه ستا خوښی چې مونږ تا هغه له نو دې کې ډېره زیاته حیا وه سترګې یې ښکته کړې نو غږ یې ونه کړ یا ورسره نکاح زما وکړه او یو مه خو نبي علیه السلام مبارک پوه شو چې که زړه کې خوښ نه انکار دی کړی او دا ښه خبر هم ده ګورې زمونږ په وطن کې یو ډېر ګنده رواج د یو جینۍ یو هلک نی خوښه او مور پلار یې په زور ورکوي دا ښه خبره نه چې د جینۍ هلک نی خوښ اتن مه ورکوه بل دی ولرې شته
دا دې جینۍ خپله ژوند ورسره تېرېږي د مور پلار په ورسره نه تېرېږي. نو که د یو جینۍ او هلک خوښې خوښ دا معنا چې پې خفه ني په ورکولو نو بیا دې ورسره نکاح وله وکړه او که نه هغه راته ووایي چې ما مه ورکوه. نو په زور باندې جینۍ یو هلک ته ودول دا ښه خبره نه ده. پیسو پسې او دولت پسې او د دنیا بنګلو لالچ پسې مه ده. د هغې نه دونه فتنې جوړې شي چې د حد نه وت. زمونږ په دې وطن کې ډېرې جینکۍ بیا خودکشي وکړي ځانونه مړه کړي یا نورې لانجې ته جوړې شي. نو روغ د شریعت حکم درته وایم دا مسایل ځان سره یاد کړې چې مور پلار له پکار دي چې د جینۍ نه معلومات واخلي. پلار کوي یا مور. نو که جینۍ انکار وکړه نه دې ورکوي او که جینۍ انکار ونه کړو چپ پاتې شوه نو دا د رضا نښه ده. بیا په نکاح ورکولی شي. دا چپ پاتې کړه بس نبي علیه السلام مبارک پېښ حضرت علي صاحب ته یې چې خیر ورته وکړ راویې غوښت ورته یې وی مهر څه سره شته؟ وی صاحب زه خو تا سره یو ځای اوسېږم مهر ما سره کم دی. وی ولې تا سره چې هغه یو زغره شته زغره د اوسپنو د کلو نه یو کمیس غوندې جوړ شوي په دې جیبګرو کې شته د جنګ په وخت کې دا مجاهدین اچوي د اوسپنې کړی وي. فایدې دی چې توره پې اثر نه کوي توره په هغه اوسپنه لګي نو وجود ته نه رسي. وی او صاحب هغه یوه زغره را سره ده وی دا خرڅه کړه. ولې چې په دې ستا د واده انتظام هم وشي او ستا پې د مهر وغیره انتظام هم وشي. نو هغې په حضرت عثمان رضی الله عنه په 480 درهمه خرڅه کړه. هغه پیسې یې راوړې او نبي علیه السلام ته یې مخې ته کېښود. نبي علیه السلام مبارک وله په هغې باندې سې وله مهر کړ او سې ورته څه خوشبويي مشبويي او یا د واده دپاره چې څه لګېدل د هغې انتظامات یې ورته برابر کړو. چې انتظامات یې برابرول او وادې کېده نکاح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وخپله تړلې د دواړو د طرف د نبي علیه السلام ځکه هغه سره کور اوسېده. د واده په وخت کې د علي صاحب سره شو یو دغه زغره وه د هغې پیسې شو. یو د سرمن وه غټه سرمن هغه سرمن انسان دې لپاره استعمالوي چې پې اوده کېږي تولۍ نه وه سرمن وه غټ. او دریم یو څادر او یمني د یمن یو څادر بس دا درې څیزونه وتل. ګوره پیغمبر علیه السلام مبارک د لور حضرت ابوبکر غوښته هغه څونه مالدار و د کور خاوند و او په قوم کې لوی سړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی شخصیت او بلکې ډېرو مالدارو خلکو دا تمه کوله چې د نبي علیه السلام مبارک دا لور به موږ ته په نکاح راکړي. لیکن نبي علیه السلام مبارک دا ټول پرېښوده او خپل د تره زوی علي چې ورسره اوسېدل هغه پې حق و ورسره په کور کې اوسېدل ماشوم یې لوی کړی. لومبې په هلکانو کې مسلمان علي ته یې هغه ته یې په نکاح کړه. موږ ته د دې نه یو سبق میلاویږي چې لور یو سړی چاله ورکوي مال ته دې نه ګوري. ته ویل ښه خبره ده مال څه بد شی نه دی. حسب او نسب ته دې نه ګوري که ښه نسب والا وي ډېره بده خبره ده ډېره ښه خبره ده. حسن او ډول ته دې نه ګوري که حسن وي لا ښه خبره ده دا بد نه وي. که ښه سړی خشتم وي دیندار هم وي د ښه نسب سره هم تعلق لري او مثلا مالدار هم وي نو ډېره ښه خبره لور به یې ښه خوشحاله. خو که د دې ټولو څیزونو پکې کمي وي مال یې هم نشته خشتوال هم پکې نشته او حسب نسب نه هم ښه نه دی او دینداره دی. دا دینداري دې وایي دا وله ډېره لویه خبره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث پاک کې راځي وایي که تاسو نه یو دینداره سړی لور وغواړئ یا خور درنه وغواړئ نکاح ورسره وکړئ وکړئ ولې راځي چې دیندار یې درنه وغواړئ. وایي ولې؟ وایي که دې دینداره سړي له مو دا لور خور په نکاح ورنه کړه ګورې ډېره لویه فتنه به دې جوړه شي لوی فساد به دې جوړ شي او ذمواري به یې ټوله ستا په سر. فساد څه شی دی؟ دا دی چې کیدی شي دا لور خور درته په کور پاتې شي. نو بعضې خلک نکاح دي که په کور پاتې شي د خپلې حیا خیال ساتي خو بعض انسان بیا د خپلې حیا خیال نه ساتي نو وبال او ګناه د مور پلار په سر کې ولې نه ورکول. یو شی دی که دا انسان په نسب کې کمزوری دی او د دې جینۍ نه دی خوښ بیا مه ورکوه. که دا انسان په ډول کې کمزوری او د جینۍ نه دی خوښ یا په مال کې کمزوری دی په نسب کې کمزوری دی او د جینۍ نه دی خوښ نو بیا بېله خبره. خو که د جینۍ رضا وي نو بیا نه مال او حسب او نسب او مالدارۍ ته مه ګوره دیندارۍ ته وګوره. علي صاحب رضی الله عنه مالدار نو دغه درې څیزونه ورسره یو زغره یو څادر او یو سرمن او نبي علیه السلام ته معلوم و چې دا څیز نور ته نشته دی. دې ته ونه کتل زما لور به څه خوري ډوډۍ نشته او دا خو دې تاجر نه دی او نوکري نشته او ځمکه نشته
نه رزق ټول وجود الله په اختیار کې دی. رزق په ځمکه کې نه دی او نه په دولت کې دی او نه په کارخانه کې دی او نه په نوکرۍ کې. اصل خبره دینداري ده. ښه بیا چې کله واده کو نبي علیه السلام مبارک کوېدلو شو، نکاح شو، واده څو میاشتې پسو شو. دا هم د شریعت اصول دي چې اول خلک کوېدن وکړي. کوېدن کې خوښه ده که نکاح تړي او که نه تړي. څوک نکاح تړي او څوک واده وکړي او د هغې نه پس بیا واده وشي. دې کې څه موده څو میاشتې پکار دي. او که یو سړی نکاح مو تړی او پورې واده مه کوي نو شریعت کې جایز دی، منع نه. بیا چې کله واده وشو نو لور له سامان پیغمبر علیه السلام مبارک جهیز ورته وایي. هغه څه شو چې کوم نبي علیه السلام د خپلې نیادبینې لور له کړی هغه رڼو یو کټ وکټ او د بانس بازوګانو کو د بانس یو کټ او دوه یو ګدی وه د څرمنې او په هغې کې دننه مالوچ نو په هغې کې د کجورو پاڼې وي. دوه منګي منګي دا د ټیکري پاخه منګي. دوه میچنې وې ځکه هغه زمانه کې خو د اوبو دا جرندې وې نه او نه د مشینونو په میچنو به خلکو دانې وړول. او دوه مشکونه. مشک هغه زمانه کې ضروري شي ځکه چې په کور کې دننه په مدینه شریفه کې خوږې اوبه نه وې. اوبه د مدینې شریفې مالکیجه نه وې. نو د بهر نه به خلکو اوبه راوړی. د هغې دپاره د مشک ضرورت. نو یو د څرمنې یو غټه ګدی، یو کټ مونږ چې پالنګ ورته وایو، دوه میچنې او دوه منګي. دا نبی علیه السلام مبارک د خپلې نیازبینې لور له جهیز وکړ. کومه لور چې نبی علیه السلام په خپله فرمایي فاطمة سیدة نساء اهل الجنه، چې فاطمه د جنتیانو د ښځو سرداره، د جنتیانو د ښځو د سردارې را جهیز. او جهیز د پلار حق دی چې پلار به لور له کوي. دې مسایلو ته ورته غوږ ږدئ. دا د هلک کور کار دی، د جنۍ پلار یا رور یا مور دوی به دا جهیز کوي. دوی خپل وس دی خوښی ده، لږ کوي او که ډېر کوي څه زور پرې نشته. خپله لوري د هر څومره سامان چې ورله کوي، که ډېر کوي نو هم پرې ثبات نشته. ښه خبره ده چې اولاد ځای څونه وخت کېږي ښه سامان ورته خوشحالې ولیږي. که لږ کوي نو هم پرې د چا زور نشته. زموږ په دې وطن کې یو غلط رواج، غلط رواج دا دی چې جنۍ کله ورکوي نو په الف شرطونه لګوي. دا خو زه در کوم دا جنۍ یا د واده په وخت کې پرې لګوي یا د نکاح په وخت کې او یا د غوښتنې په وخت کې. ورې دو کټ به کوي، ښه میزونه به کوي او څه ورته وایي دومره به دا شی کوي. د جنۍ کور په الف په پلار داسې دونه کړي. دا کړه که نه؟ دا ګناه ده. دا ګناه دا به نه اوس دې کېږي ولو که چې ورته نه کېږي مه کوه. هغه به په هغه صرف مهر دی باش په هلک مهر به مهر کوي. په هغه دا شی لازم دی چې دې ښځې له کور برابر کړي. دا پکار ده چې کور وله برابر کړي چې وسې وي. دا پې لازمه ده چې یاره د واده دپاره د ښځو چې څه انتظامات دي د خاوند کره لاړه شي او هلته کې څه لوښې لرګي وي چې دا پکې هغه خپل ګزاره کوي. نو دا خو د هلک باشد دی، ښځه خو تش کور له څوک نه راوړي، مهر به ورکوي. اوس دا شرط چې جنۍ کور په هلک کور لګي د جهیز شرط، د جهیز شرط په نه لګي، جهیز په پلار دی لګي. دونه به کټونه کې او زمونږ په وطن کې بیا بل دی واجب دی، ډوډۍ پسې غواړي، وریجې به هم راوړې، اوړه به دونه راوړې، دونه به وریجې راوړې، دونه به غوښه راوړې. الله اکبر، دا خو ډېره بده خبره ده. دا پې خرڅی دا لو دا وریجې او دا اوړه او دا ډوډۍ او خشات هم دې غواړي. خفه کېږئ مه. خشات څه کوي چې وایي هغه له ماچسو دبلې پکې وي، ماچسو دبلې هم راوړه. هلکه خدای ته وګوره دا څه کوې؟ دا خو ته ګناه کوې. دا ډوډۍ خو دا څوک خوري؟ دا خو د دې جنۍ کور مېلمانه خوري. نو مېلمانه ستا دې ډوډۍ راغه نه غواړي. دا ګناه ده بلکل. دا تورې هم ګناه ده، توره موره کې دی غواړي. نه یا قصبګر خو ستا خدمت دی، نو ته هغه ته وله ورکړه، ته وله ورکړه، خو ډېرې وله ورکړه. ټول عمر د مړو خدمت کوي، ټول عمر د خدمتونه کوي، در باندې خوشحالي راله چې لس کېږي شل ورکړه. غریبانان خیرات صدقه وکړه چې شل کېږي 200 ورکړه. دې غریبانانو خو دې ودونو ته که دي د قصبګرو ملک یې خو څوک څه نه ورکوي. نو هغه قصبګر غریب ته بل ته په حواله کړي، په هغې هم جګړه جوړه شي، دونه ورکړه دونه یې ورکړه، نو 200 روپۍ وله ورکړي. نو دا قصبګر خو د دې جنۍ کور خدمت کوي، تا خدمت کوي، نو پیسې وله د بر نه غواړې. پیسې هم جوړې کړي دي ځان. قصبګر به ته راله کې به خپله دا ګناه مه کوې، ښه وله ډېرې ورکوې. تا خواران غریبانان هم ډېر وستی کتلي، که به تیارې دی او که دا نور قصبګر دی، دا به د هغه نه پیسې نه اخلي چې راکړه دومره توره. هغه غریب دلته کې راشي دغه وړي پخوا به له اوښ ته به ویې وایي دغه دی دا اوښ نه په زینارې وله ورکوئ. خیر اوس خو اوښانو
مولانا چې د فوق سور شوی دی او که نه خو د اوښانو حافظه ختمه شوې ده خیال دې لارې اوښ نارې غواړي او سړي لته ورکړه نیغ پاسېد اوښ نه پاسېد وي دا نارې غواړي لته یې ورکړه نیغ پاسېد اوښ راځي خدای دې بېخ وباسه یوښ دې پاس وي تا وي چې نه پاسي نو بهر کې دا د شریعت د احکاماتو پابندي چې مونږ کوو نو الله به زمونږ خوشحالي او چې د شریعت خلاف کوو نو الله به خفه نو جهیز د پلار د جینۍ پلار به کوي خپلې لور له یا خپلې خور له پالک نه دی لږ کوي او که ډېر کوي او مهر پالک دی نو نبي علیه السلام مبارک ولې دغه جهیز ها بیا واده څنګه په خپل کور کې ورته ځای بیل ځان ځکه د هغه خو خپل کور نو خپله لور یې د مته ونیوله او په خپله بوت د علي صاحب سره په خپله بوت علي صاحب ته یې حواله او چې څنګه یې کور ته وردن نه کړه وایي اوبه راوړئ اوبې راوړئ نو په هغه اوبو کې لاس کته کړل نبي علیه السلام مبارک د یو لپه یې راواخېسته د علي صاحب په سینه باندې ور ونیستله اوبه پاک شی دی صفا او بیا فاطمې ته یې بچې راشه نه حافظه حیا یې پکې که نه په ودرېږه بچې نو یو لپه یې راواخېسته او د هغې په سینه باندې اوبه ور واچوي بس دا طریقه او وی لورې ما په خپل خاندان کې د غوره انسان سره ستا لپاره رشته او ترې روان ښه اوس پکې بلکې دا هغه د میلمه هغه څو شپې چې دي ورا پکې کم دی ورا خو پکې نه و د نبي علیه السلام دا واده خالي خو دا چا کو ورا خو پکې رانهله نه پکې ورا شته او نه پکې پتنګه شته او نه پکې خپارسه شته دا ښځو ځان له خپلې لوبې جوړې کړي د خپل خوشحالۍ دپاره دا خفیه هلته دا دې له ځان له جوړه پکار دا د شپې ورا دا دې له ځان له جوړه پکار دا د میلمنو ورځ دا دې له ځان له جوړه پکار دا د واده ورځ دا دې له ځان له جوړه پکار دا به سار نه جوړ اچوم او دا به د ماښام نه جوړ اچوم او سړی خوار یې اوږدي دا ټوله کیسې په یو جوړه کې دي او بیا ښځې نکاح یې زیدار هم پکې شته خو بعضې خو سادهګانې هم وي او مونږ ښځې پرې جامو خوشحاله د واده په ورځ باندې هغه ډوډۍ چې سړی وخوري چې 2 بجې چې ښځې خواران همدغسې په کټونو کې نور ته ناست فکې مکې خونې خولې پې بیږي مخونو باندې څه هغه سرخي سوبېدي کړي مخ له ګوتې هم نه شي وروړی چې خدای پاکه که ګوتې ولې وروغ دا چیزونه دې دي ناستي نو چې 2 بجې شو نه کوټ کېدلې روجې ورته بیا کېږي ځکه غوښې مخې والا روجې خو ټولو سړی خلاصې کړي اورېږې وي ښځو له هم دیبونه باندې کړي دي نه ولې ویه شی نو چې هغه ولېږي نو هغه مجمع نیکبختیان یې راوالي په هغه لمن یا لوپټه کې ور واچوي غوټه ولې وري کور ته یې غلط رواجونه هم جوړ کړي قیمتي جامې و لوپټې په ګیروجې ور واچوي غوری پکې تچی کړي هغه کور ته یې وړي او سړی زما په دروازه څوکۍ کې وي ښځو ته ودرېږي ته روجې تښتئ دا هم ګورې ګناه ده دا روجې د خوراک دپاره دا د کور د وړو دپاره نه وي که د کور پوړل کوي دا ګناه کوي خیر دی په واده کې که څومره خوشحالي څوک کوي په شریعت کې منع نه ده خو د شریعت د اصولو لاندې که د هلک جینکۍ یا زنانه د اورا په شکل کې یا په بل شکل کې جینۍ کره ځي خو په پرده کې دي چې هلکان او جینکۍ یو بل سره ګډوډ وي او بالکل پردې وي پړونې یې وي څادرونه یې وي پټ مخلار شي او خپله خوشحالي د جینۍ په کور کې کوي نو څه شریعت کې منع نه ده خو جینۍ په کور کې هم هلکان او جینکۍ یو ځای ناسته پردي هلکان او پردي جینکۍ یو ځای ناسته دا شریعت کې ناروا ده ګناه ده ګوره لویه ګناه ده یا هلک وردن نه کي او په ښځو پردودامیانس کې نو ګوره خواښې ده یا د هغې خیني دي هغه زنانه چې د هغې د ستر دي او یا هلکانو له نکوي دی او ګوتې پورې ګل دا ټولې ګناه یا هلکان په کورسو کې نو لو جینکۍ ترې راتاوېدل او هغه جینکۍ چې د هغې پرده او ستر ترې واجب وي دا ټول ګناهونه تمبل وال پکې جایز دی خو تمبل کې به ګونګلوګان ني زه مدرسه کې ناست نو ما یو شاګرد دی واده اوس کړی دی دا غرونه راغلی ما د ویره ستا شاګرد دی واده وله کو هغه خو لوی مصیبت مونږ ته جوړ کړی مې ولې وی نه تمبل ډب مني او نه ورا مني او نه جنج مني او بس وي ذکر به کوي دلته به ناست یو بس هغه جینۍ وخت به یو څو کتان لاړ شي او را به یې ویل مې دې ماله راوت اوس به یې راوست مدرسې طالبانو کې ناست و دلته مې کښېنه ما سره یې دوره کړې دی به یو دا کومې قصې چې دې شروع کړې په کوم کتاب کې راغلي غلی شو مې دا مور مړه پلار دې مړ دی که واده دی ظالمه تا خو تا داسې قصه شروع کړه چې یا دې مور مړ یا دې پلار مړ مې تمبل وایلم پکې جیز خو چې ګونګړوګان پکې دي او ماشومان جینکۍ که سندرې وایي دا هم پکې جیز دي او که بالغې پیغلې جینکۍ غزلې وایي او اواز یې بار ته نه دي چې سړی واوري دا هم پکې جیز دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې ملاست او تاختر ورځ او ماشومان جینکۍ وې تمبلې وې او غزلې یې وې لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راننوت
چې راننوته نو حضرت عایشه ورټله وایي د نبي علیه السلام په مخ کې دا د ګمراهۍ کارونه کېږي. نبي علیه السلام مبارک په تا وکتل وایي ابوبکره پرېږده دا خو د اختر د خوشحالۍ ورځ ده چې دا ماشومان خپله خوشحالي نو د خوشحالۍ په ورځ که د اختر ورځ وي که د وادي څوک تنبل وایي او څوک پکې داسې غزلې وایي خو چې اواز د پیغلو ښځو عورت ته بار ته لاړ نه شي یا ماشومانې وایي نو دا سمنه نه دي چې ځکه ځان نه پرېږدي پورې کوي ځان لا جامې قیمتي واخلي هغه اغوندي او خپلې خوشحالۍ کوي هلک جینکه کور کله ځي او جینکۍ د هلک کور کله ځي خو چې پرده وي او هلکان او جینکۍ سړي او ښځې ګډون ونه کړي دا ټول څیزونه جایز دي منه نه دي. واده وایي د خوشحالۍ پروګرام ته چې بنده پکې خوشحالي وکړي نو په دې طریقه د فاطمې رضی الله تعالی عنها واده شو. بیا څه موده پس علي صاحب او فاطمه رضی الله عنها نبی علیه السلام ته راغلل ورته یې بابا یو صحابي دی حضرت حارثه وایي د هغه ډېر کورونه دي او که یو کور دی دې مونږ له ووخته. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل وایي بچې ما د حیا راځي بس همدې کې به یې خبر شو چا خبر شو راغی نبی علیه السلام له وایي د الله رسوله وایي ستا د لور کور نشته او تا ته زما زه یاد کړم چې د هغه نه راله وغواړه او تا ما نه ونه غوښته قسم دی چې د ما یو کور خو څه کوي چې د ما ټول کورونه ستا او ستا د اولاد نه قربان هغه فلان کې کور مې دوی ته وقف. نو نبي علیه السلام بیا فاطمه او حضرت علي رضی دواړه هغې ته منتقل کړل وایي لاړ شي هغه کور ته کور ورته وروسته میلاو شي. خو ګورې وروڼو په دې مسله ځان پوه کړئ چې کور په سړي د ښځې حق دی. ګورئ دا ښځه به خامخا دا خاوند ځان له کور کې یا په ځان له کوټه کې اوسئ د لیورونو سره ګډه به یې نه اوسئ. که دا ښځه وایي چې ما ځان له اوسوه دا د دې حق دی په دې خاوند چې ځان له ور له کور برابرې اوسئ. پرده ضروري ده او که یو ځای اوسېږي په خوشحالۍ نو څه بدیت پکې نشته. خیر که ټول خوشحاله یو ځای پرده او ستر پکې وي الله ولا اولاد ورکړي بچي ولا خدای پاک ورکړي. حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت حسن حضرت حسین رضی الله عنهما او یو دریم بل زوی محسن وي محسن هغه په ماشوموالي کې وفات شوی لونه هم ولا الله ورکړي. رقیه د هغې د لور هم رقیه نوم ام کلثوم زینب دا ولا الله لونه ورکړي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما خو تا ورته وویل محبت ورسره ډېر نو چې کله به په سفر پیغمبر علیه السلام چېرته ته نو فاطمې کله به ورغله بچې د پلانکي طرف ته ځم ښه یا جهاد ده او ورته راپاڅېده ځان ته به یې رانږدې کړه او ښکل به او چې د سفر نه به کله نبي علیه السلام واپس راغی ډومبې به دې کره ورغی فاطمې سره به میلاو شو نو بیا به نبي علیه السلام خپل کور ته یا جومات ته به او چې پیغمبر علیه السلام مبارک په کله ناست او دا به راغله نو وله به راپاڅېد او ځان ته به یې رانږدې کړه او ښکل به یې کړه. یو ځل حضرت علي رضی الله عنه د یو بلې ښځې د واده اراده وکړه. د ابوجهل لور و مسلمانه ابوجهل مردار شوی و مړ شوی دا مسلمانه وه لورې د هغې قوم د اراده وکړه چې دا علي صاحب ته په نکاح نو فاطمه رضی الله عنها راله نبي علیه السلام ته وی خبر شویم چې علي صاحب خو د ابوجهل لور کوي نو په هغې پیغمبر علیه السلام خفه شو. په دې نو خفه چې دا خاوند یې دویمه ښځه ولې کوي په دې خفه و چې د ابوجهل لور زما د لور سره یو ځای شي نو خامخا بنې یو بل سره جګړې کوي نو چې جګړې کوي نو کیدی شي فاطمه ورته د پلار پیغور وکړي چې ته خو د ابوجهل لور یې کیدی شي هغه غصه شي او نبي علیه السلام دا ورته د نبي علیه السلام پیغور وکړي نو د هغې ایمان دپاره به نقصان شي. نو په دې وجه نبي علیه السلام وفرمایل خفه شو پې فاطمه بضغة مني زما د غوښې ټوکړه ده ومن اغضبها فقط اغضبني که چا دا خفه کړه زه خفه او که د علي خوښوي چې که بلې ښځې سره نکاح کول غواړي د ابوجهل لور سره نو فاطمه دې پرېږدي خیر د هغې سره دې نکاح علي ته فوراً د هغې نه رجوع کوي نه بس هم فاطمه به زما په نکاح کې د هغې په جون علي صاحب بل واده ونه کړ او کله چې فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا وفات شوه نو علي صاحب بیا بله ښځه کړې. نبي کریم او دې به په کور کې ځان له خدمت کو جنتي ښځه جنتیانو سرداره د یو ځل نبي علیه السلام له غلامان او مریان راغلي علي صاحب دې ته ویې لاړه شه بابا لري مریان راغلي یو مریی ته یې وغواړه چې خدمت ته سره کوي دا راغی او پیغمبر علیه السلام په کور کې نو واپس ته چې نبي علیه السلام راغی بیبي ورته الوی ورکره ورغی بچې ته راغلی وی او دا دواړه ښځه خاوند لاست نبي علیه السلام راغی په دې منځ کې سم لاست او خپې اوده کړه علي صاحب دا خپې د ما سینې سره ولګېد بچې څنګه راغلی نو دا ډېره حیاناکه وه غږ به یې نه کو علي صاحب ما در لېږلی وی ځکه چې دا په کور کې جارو په خپله وی او میچن په خپله تاوی نو په لاس کې د میچن یا تاولو نه غوټې پیدا شوي او اوبه په خپله راوړي نو هغه سینې ته هغه د اوبو د مشک هغه رسۍ اچوي نو په سینې د هغې نه پټې جوړې شوي او صاحب مونږ کره یو د سرمن د غټه
نو د شپې په مو دا سملو او سار په استه گئے نو ما درولې کړه چې تعالی مریان راغلي دي نو که یو مری دی د ورکو دي سره سره کار کې د کور په کار کې امداد نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل فاطمه بهشکه مریان راغلي دي خو د بدر یتیمانان زیات مستحق چې غیله ور او تاسو یو قشه ته مغوایا چې کله ود کېږي درې در سبحان الله وایا درې دې شکرتا او درې دې شکرتا الحمدلله وایا او څلور دې شکرتا الله اکبر وایا په دې بدل الله دومره اجر او ثواب درکې د قیامت پرځ چې د خادم په دوه کې خادم او نوکر درکم پاغي به دومره خوشاله نشي لکه د دې ثواب چې د قیامت پرځ الله درکې او پاغي به تاسو مر الله خوشاله ګور نیاز بیر لوري دا لیکن انصاف یې دومره نبی علیہ السلام مبارک کله چې وفات کېدو ډېرو بلکې په خپله ولا راغی چې راله نو نبی علیہ السلام مبارک لا ناسته لانته نو دې وی واکره بابا دغه وخت د پیغمبر علیہ السلام مبارک بیماری سخته اے زما د پلار مصیبت نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل لا کروا علی ابیک بعد اليوم لا ستا په پلار بدن نه پس مصیبت نی د دنیا ښه دې کې دې ته اشاره تو کې نن مې غیر ورځ په دنیا کې نو ځان ته رانږدې کړه وخت کې ورته څه پټې خبرې وکړې نه په ژړا شو نو بیا ځان ته رانږدې کړه نو وخت کې ورته بیا څه پټې خبرې وکړه دا په خندا شو نو عایشې صدیقې رضی الله عنها دې تپوس وکړ وی فاطمې دا ال راته ووایه چې دا بابا درته پټ څه وویل یو ځل دې وژړل او بل ځل دې وخندل وی دا خو راته بابا پټ ویلي دي د خپل پلار هغه پټ راز نه پاش کړ نو چې نبی علیہ السلام وفات شو نو بیا عایشې صدیقې راوغوښتله وی فاطمې زه خو دې مورې میره مورې او په هغه موروالی دله قسم درکو د هغې لحاظ راته وکړه چې ما ته دغه ال ووایه چې تا ته پټ په غوږ کې څه وویل یو ځل دې وژړل او بیا یې راته وویل ته وخندل وی دې لومبي ځل ځان ته رانږدې کړه وی ما ته وي بچي په دې بیمارۍ کې به زه وفات کېږم نو امید جالس ځکه پلار مې دی پابا مې دی وی چې زما جړا ته یې وکتل نو بیا یې رانږدې کړم وی ما ته وی بچي زما په جداوالي جاړې مه جاړه زما په اولاد کې په خاندان کې د ټولو لومبی به ته ما سره ملاوېږي نو بیا مې وخندل چې زه ټیک ته که لږه جدایي راشي خو بیا به پلار سره یو ځای شم نو په هغې خوشحاله شم ومې خندل او ورونو واقعي داسې وشوه ګورې د نبي علیہ السلام د وفات نه شپږ میاشتې پس دا وفات شو او چې کله نبی علیہ السلام مبارک وفات شو نو دې یو شعر ویلی دی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا وی په ما داسې مصیبتونه راوورېدل داسې تور تور مصیبتونه که دا مصیبتونه په دې زمانه راوغورځېږي په دې ورځو دا ورځې به تورې شي شپې به دې جوړې شي او حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې مونږ کله نبي علیہ السلام مبارک دفن کو لحد کې مو خښ که او خاورې مو بیا پاسه واچولې قبر هم جوړ کو نو وی مونږ په لاره را روانو فاطمه رضی الله عنها راته ولاړه وی ما ته وی انس ودرېږه وی ودرېدو وی ډېر هم زړه یخ شو خوشحاله شوی چې زما په پلار هم خاورې واړولې مونږ غږ نه کوو سترګې هم ښکته ډېره زیاته خفه وه پلار پسې نبي علیہ السلام پسې شپږ میاشتې پس وفات شو ناشنا وفات یې دی تاریخ لیکلو چې دا وی لمبل وی ما ته اوبه کېرې زه لمبم اوبې ورته کېښودې نو غسل یې وکړه وی لمبل او خشته ښکلې پاکې جامې یې واغوست او دوه رکاته نفل یې وکړل او وی ما ته د کور په میانځ کې کټ کېدی غسل یې وکړه جامې یې پاکې واچولې او دوه رکاته نفل یې وکړل او د کور په میانځ کې په کټ کې سم لاسته مخ یې قبلې ته که دې خوا یې مخ کړلې شمال ته او وی لاس یې غوږ لاندې کرامات کړ او سم لاسته او ځان ته خپل خپلوان راغونډ کړي وی اوس به زه مړه مخه او ساعت یې وخته وفات شو او وصیت یې دا کړی و د وفات نه مخکې وی زما خو پردې ډېره زیاته خوښه وه ډېره زیاته پردې خوښه وی زما خو چې تاسو دا ښځې وړئ او جنازې مقبرې ته او صادر پې پروتي نو صادر خو یې د وجود سره جنګېدلي دا خو بې حیایي غوندې ده یو بیبي ورته وی ما په حبشه کې یو شی لیدلی که دې خوښه یې نو تا دپاره به د هغې بندوبست وکړو وی څه شی دی نو دا زموږ په زنانو دا ډولۍ نه ده دا چې د په زنانو کوم دا شی پروت دي وی دقه شی یې وتوښو نو دې وصیت وکړو چې زما لاس چې دی په کټ کې مقبرې ته وړی نو دقه ډولۍ به پرې پاسه کېږي چې پرده مې نه شي نو بیا د مدینې منورې قبرستان ته یوړ او د مدینې منورې په قبرستان کې د پیغمبر علیه السلام څلور واړه بیبیانې دفن یو دی څلور واړه قبرونه هلته دفن حضرت ابو هریره رضی الله عنه په جنازه کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان حیا بیا د زنانو حیا د الله ډېره خوښه یو ځل نبی علیه السلام مبارک وفرمایل وی په ښځو کې یو صفت دی هر راته وښایئ صحابو ته وی وی په یو صفت دی په ښځو کې هر راته وښایئ چې د هغې صفت په وجه به دا ښځې جنت ته ځي هېڅ چا غږ ونه ټول غلي پاتې شو
بس خبره د نبی علیہ السلام وکړه چپ پاتې شو. علي صاحب کور ته لاړ. وی فاطمې نن نبی علیہ السلام یو سوال وکړو څه وی؟ وی چې په ښځو کې یو صفت دی، دې صفت ته وجه نه به ښځه جنت ته ځي. وی تاسو ولې څه جواب ورکړو؟ وی مونږ سره خو جواب نه و، ځکه صفتونه د نیکۍ په ډېر دي نو مونږ چپ پاتې شو. وی ما سره جواب شته. وی څه جواب یې دی؟ وی هغه حیا د حیا چې دا د سړو نه ځان ساتي، سړو ته بې پردګي نه کوي او سړي د ځان نه ساتي. نو علي صاحب راغی نبی علیہ السلام ته الوی وی صرف فاطمې دا جواب ورکوي، درست جواب زما لور کړی. حیا نه کوه. نبی علیہ السلام فرمایي چې په دنیا کې زما لور حیا کړې ده او چې کله جنت ته داخلیږي الله به د دې په شکل نورې فرشتې پیدا کړي، په هغې کې به یې داخله کړي چې څوک یې ونه پېژني. او چې روانه یې فرشته به آواز وکړي چې ای د محشر خلقه سترګې ښکته کړي. د نبي علیہ السلام حیاناکه لور فاطمه جنت ته روانه. حیا د ښځو دپاره اوچت کالی دی. الله یې زموږ په زنانو کې حیا پیدا کړي. نو فاطمه رضی الله عنها متعلق نبی علیہ السلام فرمایي چې دا به د جنتیانو ښځو سرداره وي. نو په نن ورځ نن د څلورمې قور جمادی الثاني شلم تاریخ دی دا پیدا شوی دی او د نبی علیہ السلام کشره لور او نیازبینه خوښه لور. او اسیم تاسو ته ما ویلي چې په لور د جنت زیری شوی دی چې څوک د لور پالنه وکړي، په ښه طریقه ادب ورته وښیي، تربیت یې وکړي، دین ورته وښیي، رب العالمین به دې انسان له د هغه لورو د تربیت په وجه جنت ورکړي. الله یې زموږ د ټولو مسلمانانو جنت نصیب وګرځوي. دا پرون زموږ د حکومت ظالم حکومت، رښتیا خبره چې ظالم حکومت په ډېرې خلک دې ته مجبوره کړي چې یاره خلک د بدو خلاف پخپله شروع. ځکه یو مسلمان په زړه کې خامخا یو جذبه راځي چې دوی ویني چې دلته ګمراهي او ناروا کېږي، ولکان او جنکۍ ګډ دي او یو بل له مساجونه کوي، نو خامخا د انسان په زړه کې هغه دغه پیدا کېږي، جذبه پیدا کېږي. مسلمان خو په زړه کې لازما جذبه پیدا کېږي. نو د هغې جذبې ماته دغه جامع حبسه او یا لال مسجد کې هغه د تاسو ته هر څه معلوم دي چې هغه قصه په اخبارونو کې تاسو وینئ. حکومت انتهایي ظلم یې دا وکړ چې د طاقت په لاره دا خلک رانیول او دا وجل او دا شهیدان کول دا نو پکار. په دې کې زموږ مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا زموږ د وفاق نور څو علماو هغې بار بار حکومت ته وایي چې دا خبره تاسو د مذاکراتو په لاره باندې خبرې ترې وکړي. او حکومت چې یو شی حل کوي که نه بغیر د ډز نه هم ګورې حل کولی شي. په اسلام آباد کې ګوره یو اوبه قیمتي شی دی، ما ته پته هلته ټولې اوبه ترقي دي، ټول د راول ډیپ اوبه دي او هغه په نلکو کې ګرځي، خلک یې استعمالوي، نور اوبه پکې نشته. دویم بجلي ده، په دې خبره دې سوچ وکړي. او دریم ګیس دی. دا ټول د حکومت سازشونه دي. ګورئ حکومت په دې کې داسې کسان خپل وردن نه کړي چې هغوی دا تصادم پیدا کړي. د حکومت خپل سازش دی که په دې جامع حبسه باندې دوی دا درې واړه څیزونه بند کړی وي چې د اوبو نلکې یې ورته بندې کړی وي مثلا، او صاحبه ګیس یې ورته بند کړی وي او بجلي ورته بند کړی وي، دا درې واړه څونه موده به دوی ګزاره کړې وي. نور اوبه خو شته دي نه بغیر د راول ډیم د نلکو نه څونه به دوی ځان سره اوبه سټاک کړی وي، یو دوه ورځې درې ورځې یو لس یو میاشت. یا مثال پته ورو چې ګیس یې پې بند کړی وي نو هغې به څه کول، پخلی به یې پسه کو، خشاک کول دشته نه چې لاندې یوس، یا چې بجلي بنده کړی وي دې سره به جنریټر کې تیل څونه موده به دې کار کو. نو په دې څیز باندې په اسانه طریقه دوی دا رانوي شو که نه شو رانه رانوي په اسانه کولی شو. دا طبیعت صرف د هغې مقصد د مرکزي حکومت نور هېڅ هم نه دی. امریکې ته دا قول دی چې ګورې موږ د مدرسو دشمنان دي، امریکې ته دا قول دی چې ګورې په دې وطن کې دهشتګر شته. اوس هغې خو ارام سره لس پېنځلس شل ټوپکې دي، په هغه لس پېنځلس شلو ټوپکو د فوج مقابله کړي. هغوی ته دا قول دی چې دا دې ګوره په اسلام آباد کې هم دا دهشتګر شته، ګورې د ما وردی ته او ما ته ډېر ضرورت دی. او ځان له په زور یو ایشو جوړول او یو غوبل جوړول او یو مسلمانانو کې افراطفري پیدا کول او بار دنیا ته دا قول چې دا دهشتګر دی او مدرسو کې دی او دا کوي او دا کوي. ځینې حکومت په باجوړ کې دوی حمله کوله نو په دغه معمولي غوندې ځای د پولیس یا د فوج په ذریعه باندې جمدي نه شو نیول چې دا دوم دا لانجې کوي، یا په وزیرستان کې لګیا یو دا حملې کوي، دا دوی جمدي نه شي نیولی. دې سره فوج نه دي، سره پولیس نشته، نه یې وزر نشته، دې سره نور آلات نشته. داسې آلات هم ورسره شته چې نن هم که دوی جمدي دوه ګرفتارولی شي. داسې ګیسونه دوی سره دي چې یو ګیس یې هلته وروغېږي دا ټولو بېهوشه پراته، د ګیس یوه ټوپۍ کې وروځي دا ټولو بېهوشه پراته دي، فاسات یې رانیولي شي. دا صرف په خپله حالت خرابو او دا دنیا ته ښودنه چې دا مدرسو والا او دا پټکو والا او دا خلک دا دهشتګرد ترې مو مذمت کړو، انتهایي ظلم کوي، انتهایي زیاتې کوي. فوج د مهرباني وکړي د دشمن سره په سرحداتو مقابله وکړي، د خپل قوم سره د مقابله نه کوي. او دا شی دوی پیدا کړه، د حقیقت هم چې دوی پیدا کړی د دوی پیدا کړی دی او د سازش ماته حتی او دوی یې ظاهر لګیا دي ورسره غوبل یې جوړ کړی دی. او زموږ مشران اوس هم دا خبره کوي چې دا خبره د مذاکراتو نه مخ نه
او پرور ولې باندې په خبرو اترو باندې حل کی او دا مسله په خبرو اترو حل کیږي تغیر حل کی بهر کې تم خلق چې هغه پکې مړ شو بې ګناه نه هغه شهیدان دي شهیدان او د شهید مرتبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغې روحونه به په شنو الوتکو کې وي او تسرح من الجنة حيث شاءت چې کوم دی کې دوی خوښي په جنت کې به چکرې لګي دا به بیا بله جمعه ویم تو وکړې دې مولدګانو ته دعا وکړې چې الله تعالی مغفرتونه نصیب کړي او دا دعا وکړې چې الله تعالی زمونږ د وطن د فتنو نه د مصیبتونو نه د دې قتل و قتال نه محفوظ وساتي او زمونږ دا فوج خو دې دپاره نه چې ته دلته حکومت کې او دلته کې ته قوم سره جنګېږي خو دې دی چې په سرحد کې نو د خپل سرحدونو دفاع وکړه په دې قوم کې الحمدلله قابلان خلک شته او خیاران پکې شته تکړه خلک پکې شته دی او هغوی قوي وردي وي زما سرمن ده وي سرمن څوک یې چا نیستي چې یو سړی دونه دغه لګیا دی بدماشي شروع کړې ده نو الله تعالی زموږ د دې وطن او د ملک خپل حفاظت وکړي او دغه شهدا او الله تعالی وارثانو له صبر ورکړي هغې الله جنتونه ورکړي او زموږ د دې وطن د فتنې او د مصیبتونو الله په خیر وعافیت سره ختم کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلیه وسلم دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچریږي اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 دا علم چې کوم هغې خلکو سره دی او دا علم چې کوم مقاصد دي قسم په خدای په حیواناتو کې د انسانانو نه زیات دي دا قسم مې راته ولې وخوړ زه به یې دله مثال درکړم نن طب د اعلی درجې یو علم ګڼلی کېږي او ډاکټر نن لوی پوی ګڼلی کېږي بېشکه موږ انکار نه کوو بېشکه لیکن دا پویه د طب د انسان په نسبت په حیواناتو کې په درجه اتم موجوده زه به یې دله اوس مثال درکړم چې هغه درجه اتم څه ته وایي نو قاري طویف صاحب رحمت الله علیه په دې خطبات کې یو واقع لیکلی خطبات حکیم الاسلام وی یو ځل بانډې ته لاړو وی د بانډې ماحول مکت نو د شهري ماحول نه هغه زمونږ خوښ شو په ښار کې دوړې دي لوګي دي او رکشې دي او موټرې دي او بانډه کې خو مزېداره خشتاب و هوا ده وی ما یې رشته دارانو ته ووایي چې لکه ستاسو خو مزې دي دومره خواب و هوا مزېدار شین کبل او دا چمنونه او خشته هوا وی دا خو ټیک ته خو موږ د بیزوګانو نه دلته ډېر زیات تنګ یو اسینګه وی لوښې تختئ ډوډۍ تختئ کټوی رانه غونډو تختئ جامې تختئ په لوی غم کې مبتلا وی ما وی ودرېږه ده دله علاج کو وی ډوډۍ کې مې سنګتیا یا څه دارو زهر واچو او هغه مې په کوټې په سر بیزوګانو ته نوړی نوړی کړه چې دا به راشي دا ډوډۍ به وخوري نن به پکې یو سل مړه کړو او سبا به نور یو سل راشي نو یو ډونن به پې بیا وکړو نو دا بیزوګانې به یو څو ورځې کې ختمې ډېره ښه ده وی چې ډوډۍ به ورته چوري کړه په کوټې د پاسه مونږ ورته یو طرف ته کېناستو وی دې کې یو څو بیزوګان رالل شادوګان یو هم ډوډۍ رالي پوزې له وړې بل هم ډوډۍ رالي پوزې له وړې او بویه یې چې دا د خوراک قابله ده او که د خوراک قابله نه ده وی بیا واپس اږدې وځي بله ډله راغله هغې مه ډوډۍ وکړه ته چک یې کړه ګوره اوس ته چکینګ په څه کې په لیبارټرۍ کې داسې ده که نه ستا ډاکټر میډیکل سپیشلیسټ چې ټیسټ کوي چا سره کوي وایه هغه د 2000 روپو فیس والا له چې لاړ شي او ته ورته کښېنې نو لاول به وایي لاړ شه فلانکۍ لیبارټرۍ ته دا وینه دې چک کا نو بیا راځه او دغه بیز لیبارټرۍ له ډوډۍ یو نه ده چې ودرېږه سیټي لیبارټرۍ له وړم او یا پېښور میډیکل سنټر ته هلته لیبارټرۍ راوړم چې دا چک کوم چې دې کې څه شته او که نشته د هغه په سپېمو کې خدای لیبارټرۍ ښه رالي ګورې چک کوي او خو دې کې خو څه خطرناک جز دی او د مرګ سره تعلق لري دا هم لاړل لږ ساعت پس یو څو نور رالل هم لاړل ډوډۍ وکته هغه چې لږ یو څو رالل ګمان کوم چې دا پکې هغه سپېشلیسټان د لیبارټرۍ په باب کې سپېشلیسټان هغې ډېر غور سره بوی پر لاړل وی دې کې څه دورو چې بلا بیزوګان رالل او هر یو بیز سره یو شته پاڼه ده او پاڼه یو طرف ته کېښودی او په هغه ډوډۍ شروع کړه ټوله ډوډۍ وخوړه او خلاص یې کړه او بیا هر بیز هغه خپله پاڼه راواغېسته ورپسې وخوړه او بیا په کوټه د پاسه په ګډېدو شو ښه ناچ او درز دروز یې وکړه او خټک دانس ورته وی وکړه بل دانس ورته وی هغه ښه ګډ شو او لاړل خبره ختمه شوه مونږ ته یې نیغ نیغ کتل اوهو زمونږ خواري خو لاړه اوبو کې پرېوت براون حمله مفتو کې لاړه هېڅ یې ونه کړل اوس دې بیز د څه نه معلومه کړه چې دې کې دا جز شته دې معلومه کړه چې دې کې سګکیا یا خطرناک جز پروت دی دا هم ورته پته ولګېده دا هم ورته پته ولګېده چې علاج یې په څه دی کوم بوټي کې د دې علاج دی پاڼه یې م ورپسې وخوړه ځکه نه زه چیلنج ورکوم دې ډاکټرانو ته میډیکل سپیشلیسټ
چې څومره دي چیلنج ورکوم داسې دارو دي ما ته وښیي چې یو لپه زهر وخورې ورپسې بیا هغه دارو وخورې ورسره یې ختم شته داسې نشته دا درجه تم ټکې مې دې ته ووایي ستا ډاکټر په لیبارټرۍ معلومات کوي بیا دې په دا خپله سپېمو کوي ستا په لیبارټرۍ په 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپۍ کېږي د 20 په سپېمو کې خدای خبر چې کم نمبر مشین پروت دی امریکنۍ ساخت نه دی او نه برطانیې والا ساخت دی مشین پروت دی معلومات کوي نوعیت معلومه چې د دې زهرو کم نوعیت دی او کم شی والا پکار دی نو آیا هغه ښه شو که دا ښه شو ستا ډاکټر وایي ورشه کانکیره کې وینه چیک کا بیا هم یو لیزرډ راوباسي بلبل هغه دا چیکنګ ته محتاج نه دی او زما یو شاګرد دی د افریقې په سفر تللی هغه راته یو عجیبه واقع وی حکایت وی افریقې ته تللی یو ملک کې نو دې کې خو د ځنګلو کې د کلو نه او د ښاري نه لرې لرې علاقې دي هغې خوارانو ته ډوډۍ وړم نه میلاوېږي دې تبلیغي سفر کې تللی وی یو علاقې ته لاړو ډېره لرې وه وی زمونږ ورځې ختمې شوې نو موږ واپس راتلو هغه چې کم مرکز و هغې له راتلو نو یو دشت علاقه ده او ځنګل دی هغې کې ځان ته اور بل کړی دی چې یې پخاو جامې مامې ځان له ووینځلې برابر کړې چې اوس به ځو مرکز ته 2-3 ورځې پس به پاکستان نو وی زمونږ یو ملګري و د هغې ږیره به توروله او سر به یې تورو نو چې هلته افریقې ته لاړو هغه میرو ته لاړو نو هلته کې خو هغه چوپ بیا نه میلاوېده نو هغه ځان سره سنبال کړه چې ده دلته د وي خیر د ږیره توره سپینه چې کلي ته ځم بیا به یې توره سپینه به توره کړه اوس کلي ته راته نو هغه ناست دی نو ورته او ځان له هغه دارو راغېشتي دی هغه ملهم سي چې دا ویسته توری او ګومنځ ورسره ده او په ږیره راکاږي چې دا ږیره توره کړه وی بیزوګان په دې صحرا کې ډېر زیات وی یو بیز راغی نږدې مونږ سره ډېر زیات به وی هغه خوشته دارو هغه ټوپې غونډ دواړه په پنجه کې ونول ویې تختول او مخامخ دریاب هغې ته شغال کړه وی مونږ هم حیران شو هغه ملګري پریشانه شو چې خدایه نیمه ږیره مې توره کړې ده او نیمه سپینه پاتې دا د ما د ږیرې نه خو د جمعیت جنډه جوړه شو دا به څه کېږي خدایه زه کلي ته به ځو خو مرکز ته چې ځم خلک به څه وایي چې کاکا داسې شوي دي نیمه ږیره توره ده او نیمه سپینه دلته خو ټوک بل میلاویږي نه وی هم پریشانه او موږ هم پریشانه وی لږ ساعت تېر شو یو بیز راغی بیز پیژنی که دا شادو دا د امریکې او برطانیې خلک د هغې د نس لري تاسو دې شکلونو ته وګورئ ما ته خو زه چې بیز ته وګورم او دوی ته وګورم یو شان راته ښکاره نو وی یو شادو راغی ډکي ورسره دی موږ چې کوم دی چې پخوله ډکي لاندې نغري کې ومنډل هغه ډکي وسوځو وی هغه ایرې په معمولي په ډکو مکو رابار کړلې وی چې رابار یې کړې اوس وی موږ ته هم ګوري او خصوصا دغه کاکا ته ګوري چې دا ږیره ریمه توره ده هغه ایرې راغلې او په ځان داسې مږي وی موږ بعضې کسانو چوکې ته ګوته کړې چې بیس خو موږ له غم پیدا کړی دی او دا زموږ چې سره ناست دی اولادا چې وی موږ وی چې هلکه پرېږدې دې کې څه کمال دی ملګري ته هم وی چې دله هلکه د ویښتو تورولو څه داروي دله راوړل ښه ګوره تا ته ګوري ډکي وسوځولي ایرې په ځان باندې مږي شی دله راوړو دا به نه بیز معلومېږي چې هغه خلطی ده نه غورځول وی خیر به مجبور که په دې ملګري چې ته مهرباني وکړه او دا ومږه دې کې څه کمال شته دا تا ته ولې او دا ډکي ولې وسو او د ایرې ولې په مخ ویښتو ومږي دې کې څه کمال شته وی سړی مجبور چې مجبور هم کو او هغه ایرې راواغېشته مونږ هلکه ته څه نقصان کوي خو وبې وینځې که که فایده یې درکړه خو بیا کني وبه وینځې صابون سره به وینځې هغه داوی راواغېشتل او په دا ږیره باندې مکمل هغه ایرې ومږلې امرګلې وی چې ویې مږلې یو 2 منټه تېر شو ویسته چې ټول لاندې پرېوتل خدایه پاکه دا څه پغم مونږ هم پریشانه شو چې دا هغې سره خو مې علاج کولی شو دې سره بس خلک بوی تبلیغ کې لاړل نو ږیره دې وخریر کله خو ږیره پرېږدي دا څه وشو مونږ هم پریشانه مکمل چې څومره ویښتو ټول لاندې ودوړېد بلکل د غریب مخ هم پریشانه مونږ اوس په څه کې اوس به چې لا یا 4 میاشتې نورې ځکه چې دا او خدای خبر راخېږي کله نه راخېږي کاندې ما خبره همه ده خدای خبر راخېږي که نه راخېږي وی چې یو څو ورځې تېرې شوې نو په دې مخ باندې یو څو ورځې تېرې شوې نو په دې مخ یې ویښته راوختل او یک تور راوختل مکمل تور ذاتي تور ویښته پرې راوختل اوهو لکه دا فیناشنه علاج درته وښو هغه ویښته ورو غټېدل تک تور لکه د 1400 د 1500 کاله هلک چې کوم ویښته راټوکېږي تک تور هیر ټانک او د هیر د هغه ویښتو د تورېدو د قصې نه مکمل خلاص کړی دا زما شاګرد دی لوی عالم دی په سوات کې دا حدیث استاد دی دا راته هغه قصه کول 3 سفر یې د افریقې او د مختلفو ممالکو شوي دي 20 ته دا پته لګي شادو ته چې ږیره به پسې توره
او داسې چې د دې سپینې نه خلاص شي او د هلکانو په شان توره ږیره دې راوخېږي زه چیلنج دې زه امریکې ته او برطانیې ته او فرانس ته ګرځه داسې ډاکټر ماله پیدا کړه چې داسې دارو درته پیدا کړي کولی شي نشي پیدا نو په حیواناتو کې داسې شته دا نشاتو مچې تاسو ګورئ دا چې ځان نه کور جوړئ او چته جوړئ مخمس 15 دیواله یې دا دی 15 کوره او په تیاره کې دننه د اونې په ډک کې لګیا دی دا چته جوړئ کبیل او په پیټۍ کې دننه په داسې پیټۍ کې کار کوي چې ښه تیاره وي کې لږ رڼنجه تښتي وګورئ یو کور د بل کور سره سوتر برابر ویښته برابر فرق نه لري یو شار دی تو دی د شاګو د مچو سره پیمانه شته چې په هغې دا ناپ کوي مزې ورسره شته چې په هغې هغه چتنې هغه برابروي هغه بل شي شته هغه ګونګړو هغه ګلکار چې ښکله ښکته کوي او کله یې پورته کوي ټوله ورځ په هغې تېره کړي هغه ګونګړو اسال او ورسره شته نشته نه پیمانه شته نه ورسره سال شته نه ورسره مدې شته او نه د مخکې نه چېرته نقشه جوړه کړې ته چې کور جوړی نو لاول به انجینیر نه دې نقشه به دله جوړه آرکیټیک ورته وایي او د هغې نقشې مطابق به بیا کار کوي سار ماښام به انجینر د هغې چیک اپ کوي او د شاتو مچۍ والا کبین ته وګوره یو کور د بل بالکل برابر په تیاره کې جوړ کړي میټیریل یې کم نه پیدا کړي او څومره قیمتي اعلی میټیریل او بیا هغه چې هغه خوراک راوړي د بادشاه ځان د خوراک د بچو ځان د خوراک د دې ځان د خوراک او بیا کم شات جوړی او کم بچی الوزی او بیا په د هغه کمرې مخې ته یو 15 مچۍ ځان د ناستې دي څوکیدارانې چې څوک خودکش را دننه نشي دې دپاره ناستې دي د بلې پیټۍ مچۍ را نشي دوی الاول بوی کې دا زما ملګرې ده او که نه ده نو که ملګرې وي نو اجازت وله ورکړي زه ورځه مشین ورسره شته چې هغه چیک اپ پې کوي مشین خو ورسره نشته او چې کم د دې پیټۍ ملګری نه دی هلکه دا خو وي او دننه نقصان پیدا کوي ملکه راله چې ته مړه نه کړي شات رانه ونه تښتئ نو حقه دی کې په 15 کسره ونیسي او مړې کړي دا ټول سیسټم د انجینیر د ما چې کار کوي اسباب و آلاتو ته محتاج او 15 کال او 20 کال په مختلفو یونیورسټو کې ډګریان یې واخیستې د هغې نه پس انجینیر جوړ شو د شاتې مچۍ په کم انجینیرنګ کالج کې سبق ویل کم مشین ورسره په لاس کې دی او کومه پیمانه ورسره په لاس کې دی نو داسې دونه خدای په حیواناتو کې هم پیدا کړي ښه طاقت ته انسان ډېر دی ځکه دی په دې انسان دی نو زه دې ریتي سره مقابله وکړي په طاقت یا د زمري سره مقابله کړي په طاقت جی وجود یې اوچت دی نو د اوښ نه ځان اوچتولی شي جی سترګو نظر مې تیز دی په دې انسان یم نو د پیشو نه زیات د سترګو نظر د بل چا شته جی د سپیمو هغه سون مې زیات دی زه راشه که د میږي سره د کینو او مقابله پته به دې ولګي چې ستا سوم زیات دی او که د هغه سوم زیات جی د غوږ هغه طاقت هغه مې ډېر زیات دی نو راشه کوني سره د کینم د سمناګانو د میخو کې په دې ویښتو کې یو داسې راکوټې غوندې شی کېږي پخوا چې بغلو غلاګانې کولې دا به ځان سره ګرځو پار به او پورې تړلی و په ځنګل کې به یې پرېښو نو چې هغه په کوم طرف روان شو نو دوی به وې قافله دی خوا ځکه قافلو کې څاروي وي او دې څاروو پسې زور کوي دا سیزونه خو په حیواناتو کې هم شته یو سیز دی چې هغه انسان سره شته او حیواناتو سره نشته څه سیز دی هغه علم د قرآن او د سنت دی انسان به په دې انسان کې داسې ده که خدای د دې علم صفت کوي کم لکې د دواړو جهانو مبارک سردار رانیږي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الرحمن علمه القرآن خلق الانسان علمه البیان عجیبه ترتیب الله راوړی انسان خو مخکې پیدا کېږي او قرآن لوستو زده کوي دا ترتیب ولې بدل شو الرحمن خلق الانسان مخکې کول بیا علمه القرآن پکارو نست لاول دی پیدا شي قرآن لوستو زده کوي او بیا د قرآن سره قوت بیاني رستو دی نو قرآن مخکې شو تخلیق په منځ کې شو بیا قوت بیاني رستو شو دا اولې مقصد ته اشارت دی الرحمن علم القرآن خلق الانسان د انسان د تخلیق نه مقصد قرآن زده کول دی مقصد الله مقدم مقصد شاته پرېښی دی او غیر مقصد ته مونږ کمالات وایو نه کمال قرآن او حدیث زده کول دی کوم ده چې خدای پیغمبران را لېږلي او د هغې نایبان